د لکا زره کتابه مونږ دا یو ټکی زده کړی که تک تور وي هم ښایسته شي یار چې ستا د ځنې خال شي خټه خټه ورکه خټه بې درکه بې زبانه د کلال ګوتې چې ورشي د کلال د سترګو خیال شي یا د چا وړه ډیوکه یا ګلاب ګوتو کې جام شي د خیام لونګین خیال شي د ساقي رنگین جمال شي د غنی د خاورې یو بل رنگین جمال شبیر دورانی شروع کوم په نامه د خدای چې بهونکی مهربانه دی د غنی بابا د نظم نه مخکې په دې موجوده حالاتو صرف دوه شعرونه چې څومره جادوګر دی هر انسان ورپسې زور کوي او خلق یې بې خوده کړل کنډرې د خپل کور کوي او تا کې خو پرزند مصر خاره د یعقوب خرڅ شو دلته په ډالرو پښتانه سودا د مور کوي غنی بابا ته عقیدت پیرزونه چې دستر محبوب دیدار لا د قانون په لار لاړ ژوندې غنی ژوندې دی د ژوندون په لار لاړ او د جون همه رازونو نه پردې چې کړې پورته مکان نه لا مکان ته د لټون په لار لاړ او مرګیا په والله کې قابو کړې تر قیامته غنی غپار له د جنون په لار لاړ او د فکر زرغونو یې په خیبر ګلونه وکړل غنی د رکیدون نه د زرغون په لار لاړ او بې قدره پښتنو یې په ژوندون قدر ونه کړو ریخې ګریوان تر د ګردون په لار لاړ او انجام د جون مرګې نه دی آغاز مرګ د ژوندون دی آغاز مرګ د ژوندون دی د مرګ په اوږو سور شو د ژوندون په لار لاړ انجام د جون مرګې نه دی آغاز مرګ د ژوندون دی د مرګ په اوږو سور شو د ژوندون په لار لاړ او د هر زړګي درمان شو لر و بر ورپسې جاړي سردار د لیونو چې د پریکون په لار لاړ او اشوق د پښتو او ځواني اسپیلنې کړه د پښتو ناوې ترونو اشوق د پښتونخوا او د مجنون په لار لاړ او د وخت یزید چولې زنجیرونه ورته خپو کې بلبل د سرو ګلونو د زبون په لار لاړ او د جهل پسکرو ورته ملا غوښې روتې کړې زړه ستړی پښتنو نه د سکون په لار لاړ او د فکر پلوشې به ژوندی وي تر ابده غنی د ګلچینانو نه د یون په لار لاړ او حاضر وي هر محفل کې د مستۍ سندرې وایي څوک وایي دورانی چې د مرګون په لار لاړ ډېر